د اسلامي امارت د واکمنۍ څخه دریځه او د عصري علومو خلاف چارواکي بالاخره عصري علومو ته تسلیم شول. د نوموړې واکمنۍ د سترې محکمې لوی مشر ویلي، له عصري علومو پرته د اسلامي نظام پیاوړتیا ناممکنه ده. دا چې نور یې څه ویلي، بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د طالبانو د سترې محکمې رئیس عبدالحکیم حقاني د لوړو زده کړو وزارت په یوه غونډه کې ویلي چې له عصري علومو پرته د اسلامي نظام پیاوړتیا او پلي کول ناممکن دي. هغه ټینګار کړی چې نظام د خپل ثبات او دوام لپاره ځواک او پوهې ته اړتیا لري. حقاني د تحصیلي سیستم د پیاوړتیا په برخه کې د زده کړیزو موادو اصلاح او بیاکتنې ته په اشارې سره ویلي، له اسلامي ارزښتونو او افغاني دود سره سم د درسي موادو چمتو کول د اسلامي نظام تقویت لپاره محوري رول لوبوي، چې په بیاکتنې سره یې د تحصیلي نظام نورې برخې هم اصلاح کیږي. نوموړي د خپلو خبرو پر مهال د تحصیلي نظام پر پیاوړتیا ټینګار کړی. همدارنګه عبدالحکیم حقاني زیاته کړې، زموږ د افغانستان استادان ټول مسلمانان دي، د کار خلک دي او ښه خلک دي، او څوک چې په دې ملک کې له اسلام سره نه و جوړ، ټول لاړل، وتښتېدل او افغانستان یې پرېښود. عبدالحکیم حقاني دا څرګندونې داسې مهال کړي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دې ډلې ډېری مسلکي استادان له دندو ګوښه او پر ځای ملایان او قاریان د استادانو په توګه په پوهنتونونو کې په دندو وګومارل. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.